د دوحې ناستې پای د ملګرو ملتونو وړاندیزونه او د طالبانو دریځ. سلام، وخت بخیر، ستړي مه شئ. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب 2 ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو له لومړي سره په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتریش له دغې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې د دوحې پارمیټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي. هغه زیاته کړه یوه پرېکړه دا وه چې دا غونډه به بیا تکرارېدونکی پارمیټ شي، څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېره سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي، چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله. د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دی به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پرېکړه وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.